أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو د روغ صحت په هیله مو یم. دوستانو 40 سبق دی. نن سبق چې دی ډیر ضروري سبق دی. تاسو لږ فکر ورته وکړئ، ان شاء الله ډیره فایده به ځینې واخلئ. دوستانو په تیر سبق کې موږ هاف او هاز ووایي. هاو استعمال دی د پاره د پلورل او هاز استعمال دی د پاره د سینګولر، یعنی د هی شي اټ د پاره د دې د پاره هاز استعمال دی. دلته کچیر ستاسو په یاد دا پریزنت انډیفینټ ټینس دی. پریزنت انډیفینټ ټینس په مثبت جمله کې د سینګولر الته په ورب کې اخري اس یا ای اس استعمال دی. نو کچیر دلته ته دغه مثبت جمله اړه و نیگیټیو ته دلته بیا ټوبی ښکاره کیږي چې ټوبی ښکاره سولو ټوبی چې و د دې دا داز دی. داز چې ښکاره سولو نو دلته به ورب خپل زاړه حالت ته بیا یعنی و اول حالت ته بیا اوس موږ داسې وایو هی هاز two brothers. هغه دوه ورونه لري. و زه داسې وایم چې هغه دوه ورونه نه لري، بیا به دلته ډز ښکاره کوي. he does not. ګوره ډز ټوبی دی، ناټ په ټوبی پسې لګېږي. he does not have two brothers. he does not have two brothers. ګوره ور بیرته زاړه حالت ته ولاړې، اول حالت ته ولاړې، اول فرم ته ولاړې. he does not have two brothers. هغه دوه ورونه نه لري. دا خو په تیر سبقه کې دا ځای مې درته وښوی، صرف مې د دې دپاره چې ستاسو په فکر کې راسي. په نن سبقه کې موږ خبره چې ده پر هډ باندې ده. هډ ګوره هاو هاز دا چې و دا پریزنټ ټینس یعنی پریزنټ انډیفینټ ټینس. اوس موږ ځو پاست ټینس ته یعنی تیرې زمانې ته ځو. هډ هډ چې دی دلته استعمالیږي په تیره زمانه کې. اوس زه وایم چې ما دا شی پخوا درلودی، یعنی ما درلودی دا شی، کتاب می درلودی، ورونه می درلوده، هر څه چې زه اوس یادوم هغه به هډ ورسره راوړم. مثال زه اوس وایم I had two brothers. I had two brothers. ما دوه ورونه درلوده. I had two brothers. ما دوه ورونه درلوده. ګوره د تیرې زمانې بیان کوم چې ما درلوده، مخکې می درلوده. I had two brothers but now I have three brothers. خو اوس زه درې ورونه لرم. ګوره مخکې ما دوه ورونه درلوده، خو اوس زه درې ورونه لرم. بټ معنا خو، لکه موږ یو خبره کوو خو بلکې، خو یا بلکې، د دې دپاره موږ څه استعمالو؟ بټ. بټ نو خو اوس I have three brothers، یعنی زه اوس درې ورونه لرم. ګوره زمانې مې دواړې سره راوې، پاست ټینس پریزنټ دواړه مې کې راوه. زه اوس ګوره بیرته مې زمانه چې ده بوتله پریزنټ ته مې بوتله، یعنی زه اوس څو ورونه لرم؟ درې ورونه لرم. مخکې ما دوه ورونه درلوده، خو اوس درې ورونه لرم. دا هډ چې دی دا د پلورل د سینګولر د ټولو دپاره دغه یو هډ استعمالیږي، یعنی I had, you had, he had, we had, she had. ګوره د ټولو دپاره هډ استعمالیږي، یعنی د تیرې زمانې چې لرلو دپاره هډ استعمالیږي. he had 10 books. he had 10 books. هغه 10 کتابونه درلوده. ګوره وایي he had 10 books. he had 10 books. هغه 10 کتابونه درلودل، یعنی موږ وایو درلودل. هغه 10 کتابونه درلودل. but now he has 2 books. اوس هغه څو کتابه لري؟ 2 کتابه لري. دا خو مثبته جملې سوې. که چیرې دا جملې ته اوس اړه یې نیګټیو ته یعنی پازیټیو څخه نیګټیو ته اړه بیا ډېر اسانه دي. ټوبی چې و د پاست ټینس ته ډیډ و، د ایکشن دپاره د پاست ټینس ټوبی ډیډ و. بس ډیډ ولګوه، تاسو ته خپل اسانه کېږي انشاءالله. په هغه مثال خلاصېږي. پاست ټینس موږ ډېر ښه ویلی وو، پاست ټینس موږ ډېر په خوند باندې ویلی وو. که مې هغه زده کړي و دلته مشکل نه درته راځي. I did not have 4 books. یعنی ما 4 کتابونه نه درلودل، خو منفي جمله ده یعنی نیگیټیو جمله ده. I did not have 4 books. ما 4 کتابونه نه درلودل. but I had 2 books. ما 2 کتابونه درلودل، یعنی ما 2 کتابونه درلودل. ما 4 کتابونه نه درلودل. په دې باندې ستاسو انشاءالله سر خلاص. he did not have 5 pens. یعنی هغه 5 قلمان نه درلودل. هغه 5 قلمان نه درلودل. but he had 3 pens. but he had 3 pens. خو هغه 3 قلمان درلودل. خو هغه 3 قلمان درلودل. ګوره هغه 5 قلمان نه درلودل. هغه څو درلودل؟ هغه 3 قلمان درلودل. په دې باندې مې سر خلاص. انفارمیشن کوشن ته ځو. انفارمیشن کوشن کې how many brothers did you have? how many brothers did you have? تا څو ورونه درلودل؟ ګوره تا څو ورونه درلودل؟ last year تیر کال.
تا پر 62 کال څو ورونه درلودل. How many brothers did you have last year? تا پر 62 کال څو ورونه درلودل. ګوره دا پوښتنه د څه وکړه. تا پر 62 کال څو ورونه درلودل. I had 8 brothers last year. ما 8 ورونه درلوده تیر کال. یعنی پر 62 کال ما 8 ورونه درلوده. ان شاء الله تاسو ته ډیر اسانه دي. ډیر مشکل په دې کې نشته. بالکل اسانه دي. چې کومه جمله زوایم ستاسو سر په خلاص دي. ځکه ټینس موږ ویلی دي چې په کم ټینس کې موږ روان یو هغه ټینس تاسو ته معلومیږي. په دې کې یو بل مهم ځای ته ځم. ګوره have has had د دې دپاره دا استعمالیږي دپاره د ابلیګیشن، یعنی د لزوم دپاره. یو شی پر ځان باندې لازم ګرځول د دې دپاره. موږ اوس وایو د واجب وجوب دپاره. اوس موږ وایو یو شی پر ځان باندې واجبول چې دا کار باید زه وکم، دا کار باید ما کړی وای، یعنی دا پر ما لازم و چې دا ما کړی وای. دا استعمالیږي د دې دپاره. have to یعنی باید، has to معنا باید، had to معنا باید. بس ګوره اوس مثالو ته ګوره. you have to learn English. you have to learn English. ته باید انګلیسي زده کړې. ګوره ته باید انګلیسي زده کړې، خو پریزنټ ټینس ته ولاړو، یعنی پریزنټ انډیفینټ ټینس ته ولاړو. you have to ته باید learn English انګلیسي زده کړې. ته باید انګلیسي زده کړې. دا د پلورل دپاره سو. او د سینګولر دپاره he has to learn English. he has to learn English. هغه باید انګلیسي زده کړي. ګوره هغه باید انګلیسي زده کړي. بیا پریزنټ ټینس دی. I had to learn English. ما باید انګلیسي زده کړې وای. ګوره په هغه وخت کې تیر وخت دی. I had to ما باید learn English انګلیسي زده کړې وای. I had to learn English. ما باید انګلیسي زده کړې وای. اوس په دا نور باندې په تاسو ټول پوهیږئ. د سینګولر دا مې درته ووایي، د پلورل دا مې درته ووایي، د پریزنټ او هډ چې دی په ټولو کې استعمالیږي. دلته چې ما وویله ما ویل I had، ته ویلی سې he had، she had، we had، you had، ګرده ویلی سې. په دې کې نور هغه ترتیب دی. صرف و دې ته ګوره چې کوم د پریزنټ دپاره کوم شی استعمالیږي چې د سینګولر او د پلورل دا سره جلا نور مشکل تا ته نه راځي. اوس بیا د سچویشن دپاره په دغه الفاظو پسې have to، has to، had to، په دې پسې صرف be ولګو. be you have to be a doctor. ته باید ډاکټر سې. ګوره اوس ډاکټر سې. ګوره پریزنټ ټینس دی. you have to be ته باید ډاکټر سې. he has to be a doctor. هغه باید ډاکټر سي. he has to be هغه باید ډاکټر سي. you have to be nice. ته باید ښه سې. یعنی دا کم عمل چې دی برابر نه دی، ته باید ښه سې، برابر سې. you have to be nice. ته باید ښه سې. یا you have to be on time. ته باید پر ټیم سې. ګوره بې ټیمه راځې. ته باید پر ټیم سې. you have to be on time. ته باید پر ټیم باندې سې. دا خو د پریزنټ ټینس. اوس بیرته پاست ټینس ته ولاړ سې. you had to be a doctor. ته باید ډاکټر سوی وای. ګوره په تیر وخت کې ته باید ډاکټر سوی وای. you had to be a doctor. I had to be a student. زه باید شاګرد سوی وای. په هغه وخت کې زه شاګرد سوی. ګوره پریزنټ نه سو، پاست ټینس ته موږ لاړو. په ټینس باندې ستاسې سر خلاص. انشاءالله په دې سبق کې ډېر څه تاسې زده کړه، ډېر الفاظ مې زده کړله. نو تاسې پر سبقه باندې کوشش وکړئ. د سبقه څخه به تاسې ډېره فایده واخلئ او ډېر خوند به درکړي. دا لږ سبق به ستاسې دپاره بیا ډېره غټه پیدا کړي او ډېر غټ شی به ځینې جوړېږي. خوشحاله او قدرمن اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.